بې له شهوته انزال شوم، آیا پر ما غسل شته او که نه؟ د مفتي صاحب ځواب په همدې ویډیو کې. السلام علیکم دوستانو، له هر څه نه مخکې درته په ویډیو کې سلامونه او ښه راغلاست وایم. په دې هیله یم چې تاسو به روغ جوړ وئ او یو ځل بیا هم درته په یوه ډېره مهمه موضوع باندې چې ستاسو اکثرو ځوانانو په ذهن کې دا سوال وي، تاسو ته زه د مفتي صاحب ځواب وړاندې کوم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې بې له شهوته انزال شوم، آیا پر ما غسل واجب دی که یا؟ د دې مکمل ځواب په همدې ویډیو کې را سره وګورئ او د نورو معلوماتو دپاره در سره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ځواب: په قرآن کریم او حدیث کې لفظ د جنب راغلی دی. جنابت موږ داسې تعریفوو: اطلاق الجنابة فی اللغة مخصوص بحال ابناعته من الشهوة، یعنی انزال سره د شهوته. دا چې ستاسو انزال بې له شهوته شوی دی، نو ځکه په دې صورت کې غسل نشته. خو ځینې کسان به وایي چې انزال بغیر له شهوته څه مطلب؟ د دې هدف دا دی چې انزال کېدل یا مني وتل باید د خوند سره یو ځای وي. که خوند او ټوپ نه وي موجود، نو په دې حالت کې سړی انزال شي، یعنی بې اختیاره مني ورڅخه خارج شي، چې د ځینو کسانو څخه د میتیازو کولو وروسته یا په عادي حالاتو کې د کمزوري انسانانو څخه خارجیږي. نو په دې حالت کې په دې کس باندې غسل نشته، صرف به اودس کوي، یعنی اودس ور باندې لازم دی. اودس یې ماتیږي خو غسل ته یې ضرورت نشته، ځکه چې انزال بغیر له شهوت یا په ساده ژبه بغیر له خوند نه شوی دی. امید لرم چې ستاسو مطلب به حاصل شوی وي. که تاسو غواړئ چې له هر قسم ښایسته معلوماتو ځان خبر کړئ، نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.